د غزني ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا د نړیوال خوراکي سازمان یا FAO د مالی ملاتړ او د NRCC موسسې په تطبیق د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د 500,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د 500 معیاري ممیزخونو او زیرمخونو د جوړولو پروژې عملي چارې پیل شوې. دغه پروژه به د دغه ولایت په 5 ولسوالیو کې پیل شي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دې پروژې اصلي هدف د کرنیزو محصولاتو د ضایعاتو راکمول او په کلیوالي کچه د ساتنې د بنسټونو پیاوړتیا ده. یادې زیرمخونې به د غزني ولایت د مرکز په ګډون په اندړو، دهیک، ناوه او مالستان ولسوالیو کې جوړې شي چې په هر ولسوالۍ کې 10 بابا زیرمخونې جوړیږي. مجموعاً د موږ د دې پروژې دا بخش چې دی البته د یو فعالیت دی پروژې چې موږ 10 دانې کشمشخانې او 10 دانې سردخانې لرو چې په مرکز غزني اندړو د یک ولسوالۍ کې 10 دانې په هر ولسوالۍ باندې کشمشخانې دي او په مالستان او ناوه ولسوالۍ کې 10 دانې ذخیره خانې دي د پیاز او د کچالیو. مجموعي هزینه او مصرف چې په دوی باندې راځي د $4,000,000 الی تر $15,00,000 پورې په دوی باندې مصرف راځي. د موږ ان شاء الله د راتلونکي لپاره ترتیب شته، هم د خپل وزارت زراعت په چوکاټ کې او هم د خصوصي سکتور له اړخه کوشش کوو چې د غزني ولایت لپاره موږ یو ښه عام بازار منډیي په څنګ کې ورسره په ښه معیاري شکل سردخانې ایجاد کړو تر څو هغه محصولات چې د موږ د حقي نورونه یې ډېر په تکلیف راټولوي هغه په بازار کې ښه مارکیټ پیدا کړي. له دې پروژې سره هممهاله د سیمې یو شمېر اوسیدونکي دا ګام مثبت بولي او وایي معیاري زیرمخونې د بزګرانو لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. دوی هیله لري چې له دې وروسته به وتوانیږي چې خپل کرنیز حاصلات په مناسب ډول وساتي او په مناسب وخت کې یې بازار ته وړاندې کړي. دلته موږ ته کشمشخانې جوړیږي یا سړې خونې جوړیږي یا شنې خونې جوړیږي. د دې له خدمته څخه موږ مننه کوو او دغه مظلوم ملت ته د مظلوم ملت ته د خلک او مؤسساتو چې لارجه چې له موږ سره کومک او مرسته کیږي موږ منندوی یو. مخکې ډېر مشکلات وو ځکه چې انګور به بعضې وخت موږ یا باران پې وسو ممیزو ته به راوړو خراب به سولو. اوس نو لله الحمد چې د زراعت له ریاسته او له اړونده موسسې چې موږ ډېر خوشحاله یو، مننه ترې کوو چې موږ ته دا خدمات وړاندې کړو. نو اوس انشاءالله دا موږ د ولسوالي په سطح باندې د زراعت په بخش کې یو غټه لاسته راوړنه بولو. ټاکل شوي چې دا پروژه به په راتلونکو 3 میاشتو کې بشپړه شي او وروسته به هره زیرمخونه تر 15 ټنه محصول د ساتلو ظرفیت ولري.